کې یو سړی دی هغه له ډېر زیات واړه بول ورغلي دي او د دې باوجود دی هم څه کوي بیا هم مونځ کوي. نو دې کې درې قسمه خلک دي. دې کې درې قسمه خلک دي. اولنی هغه سړی دی چې هغه له واړه بول ډېر زیات ورغلي، هغه له واړه بول ډېر زیات ورغلي. نو دې صورت کې او دا واړه بول داسې ورغلي چې لکه د ټول خیال چې دی په منځه ودرېږي ټول خیال یې صحیح وړو بول دی، بس دا تاویږي را تاویږي. نو دې سړي دا مونځ دا مکروه تحریمي دی. دا څه دی؟ مکروه تحریمي دی. مونځ خو یې وشو خو مونځ څه دی؟ مکروه تحریمي دی. ثواب کې ښه کافي کمې راغلی. دویم هغه سړی دی چې هغه له واړه بول ورغلي دي خو ډېر انتهایي نه دي ورغلي، بیا هم د خپل وړو بولو مشغوله کړی دی د ځان سره په دې زړه زړه کې، خو دومره نه دی لکه څومره چې د اولني سړي له دا ډېر ورغلي دي. څه کافي حده پورې ورغلي دي خو بیا هم څه ګزاره کوي او دې به دا مونځ رسولی شي او ډېر د تاوېدو را تاوېدو نه بچ دی. نو د ده دا مونځ مکروه تنزیه دی. او دریم هغه سړی دی چې هغه ته د وړو بولو د قطرو مسله ده. یعنی بعضې سړي ته د وړو بولو دا قطرې ولا دا ورته راځي چې خصوصا واړه بول وکړي نو بیا یې اودس نه وچېږي. نو دا اودس یې نه وچېږي او دا اکثر 10 منټه 15 منټ 20 منټ دا ټایم اخلي. نو دغه سړي ته بیا اجازت دی د مونځ وکړي په دغې ډکه مثانه باندې، ځکه دته بیا وروسته تکلیف جوړېږي که دی د واړه بولو کې د هغې نه پس په دې 10 15 20 یا نیمه ګنټه چاته مسلې که نه نو د هغې تکلیف نه ښه دا ده چې دی څه وکړي دې طریقې سره د خپل مونځ وکړي او بیا د هغې نه بعد د څه وکړي واړه بول وکړي. خو دغه یو سړي ته اجازت شته دی او دغې دوو ته اجازت نشته دی. دوی د واړه بول وکړي او د هغې نه څه دي وکړي پس چې اودس وکړي خپل مونځ مکمل کړي. په وړو بولو په حالت کې چې ډېر ورغلي مونځ نه کوي ځکه دغه ثواب کې کمې راځي.